نیوز پریشن لیدونکو سلام ستړي مشه په مکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته ورزګان کې پر 638 کورنۍ د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. ورزګان کې د کډوالو چارو ریاست لخوا پر 638 کورنۍ د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس مولوي محمد یوسف د یادو مرستو د ویش پر مهال وویل دغه مرستې چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي د کډوالو چارو وزارت لخوا ترسره شوي. دلته د خلکو وضعیت سخت خراب دی. پر ټولو مؤسساتو غږ کوو چې د بېوزلو خلکو لاس ونیسي. کډمنو سره مرستې ونه شي شته وضعیت به نور هم خراب شي. نوموړي د مرستو د ویش پر مهال پر شفافیت ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د یادو مرستو لپاره یې هغه کسان په نښه کړي چې وړ وو. اخوا هغو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي زیات خوشحال دي. وایي له کله راهیسې چې طالبان واکمن شوي سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او په خوست کې 19 کیلو 400 ورسره 4 کسان نیول شوي. د خوست امنیه قمنداني چارواکي وایي چې په وروستیو 10 ورځو کې د دې ولایت د منصوبینو لخوا 19 کیلو 400 په تورې 4 کسان نیول شوي دي. د خوست د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر ضد مدیریت مدیر حاجي میر صادق خان ازادي راډیو ته وویل له 400 سربیره په مرکز کې یوه اندازه پوډر او شیشه هم نیول شوي دي. نوموړي وویل د دې نشه یي توکو په تور نیول شوي کسان به عدلي او قضایي ادارو ته وروپېژندل شي. د خوست د امنیه قمندانۍ بیان مستفیر ګربز هم وایي چې د امنیتي ځواکونو او کشفي ادارو د هڅو په پایله کې د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د کاروبار ګراف ټیټ شوی دی. نوموړي وویل د امنیتي ځواکونو هڅې ګړندۍ شوي دي. د جنایي جرمونو او د نشه یي توکو د کاروبار ګراف مخ په ښکته روان دی. موږ د خپلو ولسونو څخه دا غوښتنه ده چې په هره برخه کې امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوست امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا 2 اونۍ مخکې هم 58 کیلو نشه یي توکي یو موټر او په تورې 3 کسان نیول شوي ول. درنو لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې